دغه ویډیو چې تم دا اوس ګوري زه تا سره خبرې کوم، یعنی بل چا سره نه، دا تا سره خبرې کوم چې دې میاشت کې ته کیسه تا دې میاشت نه ریاضي جوړه کړې ده چې زه 20 رکعات تراویح کوم، 10 سپارې قرآن ختموم، بس خبره ختمه. څه شول موضوعات اصلي د رمضان، اصلي مقصد د رمضان مبارک میاشت څه شی دی؟ دا پوښتنه تا ځان نه کړې ده؟ آیا دا د ته وږی پاتې شي، د غریبانو ته احساس وکړي غریبان وږي دي؟ نه. آیا ته فقط اوبه ونسکې، الله تا ته محتاج اوبه ونسکې؟ نه. اصلي مقصد د رمضان موږ به د الله کتاب ته ځو، هغه نه پوښتنه کوو چې اصلي مقصد د رمضان څه شی دی. او دا بحث په سورې بقره کې شوی دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چې ای خلکو چې دا رمضان چې موږ تاسو باندې څنګه فرض کړی، تاسو مخکې نه خلکو باندې هم موږ فرض کړی وه، د څه شي دپاره هدف څه شی دی؟ لعلکم تتقون، چې تاسو د الله نه ویره وکوئ. ویره هدف نه چې الله موږ سوځوي، نه. ته چې مور نه څنګه ویره کوې چې مور ما نه خفه نه شي، الله نه داسې ویره کوې چې الله ما راځي ځان سره تقوا لاس سره وړي. امیه بن کعب عمر بن خطاب ته پوښتنه کړې تقوا څه شی ده؟ او امیه بن کعب ته جواب ورکړي تقوا د دې معنا ده چې که ته څنګه یو ونو نه تېرېږي چې کوم مزغیرې لکه انار، او ته خپل کالي ټولې او تېرېږي تنڅو کالي ستا کې ونه نخلي یا د ازغي تا کې دننه نشي، یعنې ځان راټولې. دا که موږ لږ زره واضح کړو په عادي ژبه باندې، تقوا په دې معنا ده چې ته به بعضې اعمال پرېږدي کوم چې بد اعمال دي، او بعضې اعمال به شروع کوې کوم چې ښه اعمال دي. په ښه اعمالو کې ضعیف یې هغه به تقویه کوې، او انشاءالله دا 3 ونچه زده کوې، ته به 2 شیان لاس سره وړي. اول به ستا روابط انسانانو سره ښه کېږي، ستا روابط به ستا مور پلار سره ښه کېږي، ستا روابط به ستا ورونو خویندو سره ښه کېږي. ته به هغه کس نه یې کوم چې دروازه کې دننه کېږي، ښځه ورخطایي، اولاد ورخطایي چې هله پلار راغی څه شی وکړو. ته هغه کس نه یې چې مور پلار په هګیو باندې قدم نږدي چې زما زوی ماته په قار نشي یا اعصاب خراب نشي، هغوی راحته دي، تا سره خاندي. ته هغه کس نه یې چې یو کس یو غم دی ستا به مخکې پټۍ ځکه ته بیا تشوینه ورته ونه جوړ نه کړې. اولین کار چې یو انسان متقي وي، یو انسان مومن وي، اولین کار چې هغه کېږي هغه روابط د نورو انسانانو څخه کېږي، هغه یو احسن و اخلاق لري. ځکه ټول دین ته یو برخه کې اویا برخو نه یو برخه زموږ اخلاق دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سړی ولولي یو شی هغه سړی لوستلی شي چې دغه اخلاق چې خلکو څنګه رویه وه هغه سړی ترې اخیستلی شي. نو که په دې مبارکه میاشت کې یا په تېرو رمضانونو کې ستا د خلکو سره روابطو کې تغیرات نه دي راغلي، ته په قار یې، ته غصه یې، ته جنجالي یې، ته په هر خبره کې نښته، په هر کار کې د کار وي، نو بیا خو رمضان تا باندې کوم تاثیر نه کړی. یعنې د دې معنا سوچ زه یو وزه ونیسم کینو مې سهار نه تر ماښامه پورې په روژه یې کړم او بیا ورته ډوډۍ ورکړم او ته هم دا کار کوې او تا تغیرات نه راځي، بیا څه ده؟ یعنې هغه ادرس د رمضان چې تقوا ده هغه چیرته کتل کېږي. او دویم تغیرات تا کې باید راشي ستا روابط د الله سره ښه کېږي. د قرآن ټول مفهوم دا دی چې زموږ روابط انسانانو سره او بیا زموږ روابط الله سره څنګه دي. دا 2 تغیرات ته په ځان کې نه ګورې په دې 15 ورځو کې، نو ته باید تشویش شي. متاسفانه موږ قاریان لرو، متاسفانه موږ خلک لرو چې ځان ته علمي شخصیت وایي، ځان ته غوي، لیکن کور کې د خلک په تنګ دي. کور کې سره میرمن ګپ نشي لګولی، یو آزاده ټوقه نشي کولی، ماشوم میز کې راحته نشي راتللی. زه دې خلکو ته مسکین او فقیر وایم، ځکه یو نر په هغه وخت کې نر دی چې په کوم ځای کې دا لازم نه دی د چې ښه انسان پاتې شي، او بیا هم ښه انسان دی، دې دپاره دا مسلمان دی، ښه انسان دی، دی په داخل کې دی، بدي په داخل کې نشته دی. که ته بیرون ځې ځکه ته رئیس صاحب یې، مامور صاحب یې، مولوي صاحب یې، قاري صاحب یې، او ته باید بعض عادتونه وکړې، بعض ترقونه لاړ شي، واسکټ دې بند کړی، بټنه دې وهلي، دې به تا ته قاري صاحب وایي. که ته چې کوم وضعیت خپل ښځې سره، خپل مور پلار سره، خپل اولادونو سره کې، خپل ورونو سره کې، کشرانو باندې کې، هغه بیرون تاسو قاري صاحب وایي، بیا درته نه وایي که نه؟ نو دا معلومیږي ته یو مسکین، فقیر، محتاج د تعریفونو یې، یو ښه انسان نه یې. که غواړې ځان نه څنګه چې قرآن وایي قد افلح المؤمنون، مؤمنان څوک دي؟ د هغه ډلې نه جوړ شي څوک چې مؤمن دی، تقوادار دی، څوک چې یو کس د الله سره مینه کوي، یو څوک چې صابر دی.
نو بیا هغه کس جوړ شه چې اول ستا د لاس د ژبې نه اول ډله ستا فامیل دی، ځکه اولین حق تا باندې لري ستا فامیل دی، ستا خپلوان دي. اولین د خیر حق چې تا باندې دوی خل دي. دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه خپل ځان نه وایم. اولین کس چې ستا د خیر نه باید مفید شي ستا فامیل دی، چې دوی تا نه په خیر کې نه دي، نور انسانان تا نه په خیر کې نه دي. نو لطفا ته باید ځان ته یو دفعه وګوري، یو دفعه شپې پاسې ګنې ته وګوره او ځان ته ووایه چې زه څوک یم. دویم که میاشت رمضان تیریږي، ورځ تیریږي، ستا د الله په یاره کې نه اضافه کېږي، ستا په مونځ کې خشوع نه اضافه کېږي، ته د غیبت نه لرې کېږي نه، قرآن ته نږدې کېږي نه، فاش فلمونو ته نږدې کېږي نه، سګرټ چس نه پرېږدې، نسوار نه پرېږدې، خلک سره بغا نه کوې، نو بیا هم تشویش خبره ده. ځکه ته په حیث مسلمان باید هر قدم د خوبي طرف ته کېدی. ځکه امام حسن البصري وایي چې ای بنده ته د ورځې څو شماري، هره ورځ درنه تیریږي، ستا یو برخه درنه ځي. نو څو برخې دي تللي او څو نه پاتې دي، هغه بقا برخې به جوړ کړي انشاءالله.